ګرانو مینوالو سلامونه احترامات نیکې هیلې مو ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړې یم د نصفي مشاعرې سره نن زموږ د ټولنې ډېر ګران ملګري د رڼا پښتو ادبي ټولنې ډېر زموږ مشر میلمه شیرون د وړ صاحب را سره ناستې کوي ایوب وزیر صاحب دی او زموږ ډېر ګران سروان وزیرستاني صاحب دی چې دی ډېر لرې ناست دی خو بیا هم پکې رامې وستو د افسر الملک غزل تاسو ته ډالۍ کوم چې ای د کشمیر په غم ککړه یاره ای د کشمیر په غم ککړه یاره درنه یې هېره کړه په بډه یاره او تا تش کتو او په مخه لاړې ماله دې ورانه کړه جونګړه یاره د ریاست بیانیې له حکړم لاس راکوه خادم ککړه یاره او تور وجودونه په ضرببتو پټ دي تور وجودونه په ضرببتو پټ دي زه ژوند کوم سینه له غړه یاره او ما د ګلویش دغه پوښتنه وجني کور ته به کله راځې مړه یاره اشیرون د ورته بلنه ده چې خپل لنډ غزل سره شریک مننه دوه شیرینه دي ارشاد ریان صاحب دی چې مونږ راجګ شوي یو د امن راویستو په نامه مونږ راجګ شوي یو د امن راوستو په نامه مونږ پښتانه شیندو سرونه د پښتو په نامه مونږ راجګ شوي یو د امن راوستو په نامه مونږ پښتانه شیندو سرونه د پښتو په نامه مونږ ته پکار دی چې د پلار نیکه تاریخ ژوندی کړو مونږ ته پکار دی چې د پلار نیکه تاریخ ژوندی مونږ ته پکار دی چې د پلار نیکه تاریخ ژوندی کړو څو به بریتونه ته وو مونږ د هغو یو دوه شیرینه دي ارشاد وی چې د جانان سترګو ته کاته پکار دي ډېر کښله د جانان سترګو ته کاته پکار دي ښه پکار دي د مینې زهر مو خواږه پکار دي ښه پکار دي شعر ده چې دې سترګورو خو بې سترګو کړو مونږ لویه خدایه دې سترګورو خو بې سترګو کړو مونږ لویه خدایه دې سترګورو خو بې سترګو کړو مونږ لویه خدایه دا دې ولس ته خو ړانده پکار دي ښه پکار دي بل شعر د اریان صاحب ارشاد چې څه نومونه شعر ارشاد صحیح ده ډېره مننه شیرون د وړ صاحب نه یو جهان مننه ایوب وزیر ته بلنه ورکوم شعرونه دي چې منصور ته د خپل عشق مقام معلوم و چې منصور ته د خپل عشق مقام معلوم و سفرون تندیه دار ته غاړه کېږدو او مسلمان مې کړو خواري مې عبس نشوه مسلمان مې کړو خواري مې عبس نشوه غم د ګوره استغفار ته غاړه کېږدو استاد زلفو پتارو مې ضربې ورکړې پتارو مې ضربې ورکړې مولا جان هله سیتار ته غاړه کېږدو شعر مطلب غزل چې جرم بل څوک وکړي او یاد یې سرلښکر شي پښتون جرم بل څوک وکړي او یاد یې سرلښکر شي پښتون لا دې لته هم اکثره در په در شي پښتون جنګونه بس کړئ لا سنګر د پښتونخوا نه یوسئ جنګونه بس کړئ لا سنګر د پښتونخوا نه یوسئ لږ چې قرار وکړي له دې شوره بهر شي پښتون په کار چې دوه سترګې څلور کړي او څلور اته کړي په کار چې دوه سترګې څلور کړي او څلور اته کړي چې ښه و بد معلوموي شي سترګور شي پښتون د دې خبرې مې ارمان نه ارمانونه کړي ارمان نه ارمانونه کړي سره راټول په یو ټغر چې لرو بر شي پښتون مونږ به اوله نه د خپلې ژبې پرې کړو لازان مونږ به اوله نه د خپلې ژبې پرې کړو لازان که رښتیا وایي نو غدار له ترهګر شي پښتون ډېره مننه د ایوب نه یو جهان مننه ورنږدې کېږم سروان وزیرستاني ته چې دی به موږ سره څه شریک کوي سروان وزیرستاني صاحب چې ما محبت کړی ما زغم کړی دی ما محبت کړی ما زغم کړی دی لالی کا هر څومره ستم کړی دی کور کې د لوبو ټوپک هم نه پرېږدم کور کې د لوبو ټوپک هم نه پرېږدم دومره مې پوښت رانه قسم کړی دی
کور کې د لوبو ټوپک هم نه پرېږدم دومره مې پوخ ترېنه قسم کړی دی سرونه مینه کوم مینه شیندم سرونه مینه کوم مینه شیندم ایله مې ژوند کې دا کار سم کړی دی ډېره مننه وایي چې نن خو دې اوچت کړم اسمان ته په یوه خندا نن خو دې اوچت کړم اسمان ته په یوه خندا تندر شوم بیا د رقیبانو په سر پرېوتم ډېره مننه تر بلې ناڅاپي مشاعرې پورې په خدای مې سپارم د خدای په امان